د صحرا زمری دوهمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اسلام رڼا رادیو قدرمنو معززو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د ز الخادم سردار محمد د صحرا د زمري د تاریخي داستان سره ستاسو شاغلو او اغلو قربتوب کوم او هیلمند یم چې د خبرونې تر اخري شیبو را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې د صحرا د زمري د داستان په تیره لومړۍ برخه کې موږ ویلي و چې عثمان دغه نه هم د کوربه د خوښۍ لپاره په پوره شوق سره میوه وخوړله او بیا یې احمدان ته وویله زموږ په سوډان کې هم انګریزیان همداسې غواړي چې خپل غلامان واکمن کړي او د ازادۍ غوښتونکي بالکل ختم او له منځه یوسي، چې په راتلونکي کې بیا هیڅوک هم د ازادۍ نعره پورته نه کړي، ځکه هغوی اوس داسې کارونه پیل کړي چې په راتلونکو کې مصر او سوډان د تل لپاره د هغوی غلام سي. نو اوس به راس قدرمنو اوریدونکو دوهمه برخه به واورو. په مصر کې انګریزیانو د عربي قبیلو سرداران او مشران په دولت او مال باندې ښه ماړه کړل. هغوی ته څو ورځني واک او څوکۍ سپاري، ځینې یې د اروپا د چکر لپاره استولي او په دې اوس قانع کړي چې ستاسې ژوند زموږ په لاس کې دی. که غواړئ همداسې ژوند وکړئ نو زموږ خبره به منئ او زموږ لپاره به کار کوئ. خپل خلک او عوام په دې پوه کړي چې برطانیه او پرنګ یو لوی سلطنت او د نړۍ یو لوی ځواک دی. د هغوی په لاس کې د نړۍ زیاته برخه ده، ډیر لوی او ستر پوځي قوت لري او هیڅوک د نړۍ په هیڅ کونج کې د هغوی څخه نشي خلاصېدلی. که څوک ژوند او امن غواړي نو باید زموږ تر ځواک او واک لاندې وخت تیر کړي، او که مرګ او هلاکت غواړي نو زموږ په خلاف دې راپورته سي. د فرنګي استعمار لاسپوڅو او نوکرانو همدا تبلیغات او پروپاګند پیل کړل چې د دنیا ټول نعمتونه او خوندونه، امن او سوکالي د انګریزیانو په لاس کې ده او د دوی څخه پرته هیڅ ملت نسي کولی ښه ژوند لاسته راوړي. د دوی حکومت او واک زموږ لپاره یو نعمت او رحمت دی. هغوی موږ ته وطن جوړوي، زده کړه او تعلیم عاموي، د خلکو په منځ کې عدالت او انصاف خپروي. د دې فرنګي حکومت او نظام په خلاف ودرېدل بغاوت او د اسلام څخه سرغړاوی دی، ځکه دوی زموږ دوستان دي. او بله دا چې د ټولو علماو دا فتوا ده چې په دې وخت کې جهاد روا نه دی تر څو چې مهدي علیه السلام نه وي راغلی. د بل چا تر قیادت او رهبرۍ لاندې جهاد نسی کېدلی، نو موږ او تاسې باید د هغه لپاره انتظار وباسو تر څو هغه را پیدا سي، د هغه تر بیرغ او قیادت لاندې سره یو ځای او د کفر تسلط ختم کړو. د همدې پروپاګند او تبلیغاتو په سبب عوام هم غلي او چوپ ناست وه او هیچا هم د خپلو نوکر صفته او لاسپوڅ واکمنانو له لاسه څه نسوه ویلی. هغو خلکو چې د مصر او سوډان ازادي غوښتله، هغوی په دې امید او آرزو وه چې کوم لارښود را پیدا سي او د فرنګي استعمار پر خلاف راپورته او بیا ورسره ټول ملت ودرېږي او خپل ازادي وګټي. همدان عثمان دغه نه ته وویله کېدای سي تاسې به ستړي سوي یاست او خوب به درځي ځکه اوس ناوخته دی. خو عثمان دغه نه ورته وویله چې موږ د ماخوستن د لمانځه څخه وروسته حلقه لرو، زموږ د خوب وخت نه دی راغلی. بیا حمدان ورڅخه وپوښتله چې د نوري غار په شاوخوا کې مسافر خپلې اړتیاوې څرنګه پوره کوي. عثمان دغه نه وویل هلته لویه میله او بازار وي، ټول د اړتیا وړ شیان پیدا کیږي، سوداګران هر شی هلته راوړي او خلکو ته په مناسبه بیه ورکوي. همدان وروسته پورته سو او عثمان دغه نه په خپله بستره کې پریوت او لږ ځنډ وروسته ویده سو. همدان خپلې خیمې ته ولاړ او هغه هم ویده سو. شوخي د ختیځ له لوري د سهار سپین داغ راختلی او ټوله شپه ستورو په اسمان کې لامبو او غوپې وهلې. هر لوري ته زړه راښکونکی حالات و او اسمان مسکا کوونکی معلومېدی. په همدې وخت کې یو زړه راښکونکی او په زړه پورې اواز د الله اکبر الله اکبر نارې پورته کړې او د سهار اذان فیل سو. اذان ویونکی په ډېر زړه راښکونکي غږ سره اذان فیل کړ چې د ټول کاروان کسانې د خوب څخه په داسې حال کې را بیداره کړله چې د ټولو په زړه کې یو نوی احساس را پیدا سو. جمیله او زلیخا په یوه خیمه کې ویدې سوي وې، د خیمې پر دې کښته وې، نو له بهر څخه روښنایي نه راتلله او په داخل کې تیاره وه.
جمیلې خپل لاسونه یوې او بلې خواته تپوله تر څو زلیخا ولټوي او راویښه یې کړي چې ناڅاپه یې پر هغې لاس ولګېدی نو هغې راټوپ کړ او جمیلې ته یې وویل شوخې بیا څه کوې؟ جمیلې ورته وویل ته ویښه یې ما فکر کاوه چې ګوندې ویده یې اذان اورې څومره زړه راښکونکی او ښکلی اواز دی. زلیخا وویل کوم نوی سړی اذان کوي آیا ته هغه پیژنې چې څوک دی؟ جمیلې وویل زه یې څه پیژنم کوم مسلمان به وي. زلیخا وخندل او بیا یې وویله داسې ځان ناپوه اچوې هغه دی چې بیګا ماښام زموږ او ستاسو میلمه و هغه ځوان او ښکلی درویش ستا درویش. جمیلې ویل شوخې بیا دې په شیطانۍ او شوخۍ پیل وکړ. زلیخا ویل د دې اذان کوونکي په اواز کې سوز دی. نو جمیلې ورپسې وخندل ډېره هوښیاره یې او ښه مطلب دې ورڅخه واخیست چې په هغې کې سوز دی په هغې کې شیریني او خوږوالی دی. زلیخا سخت وخندل او ویل اوس هغه غریبې ته په هر شي کې خوږوالی او شیریني ښکاري نور دې الله تعالی خیر کړي چې څه به کیږي. جمیلې په زلیخا ور ټوپ کړل خو هغې منډه کړه او د خیمې څخه د باندې ووتله. جمیلې هم ورپسې منډه کړه او دواړه بهر راووتې چې په لاره کې ورسره د زلیخا مور عایشه مخامخ سوه. دواړو دم به خود ودرېدې. عایشې دواړو ته وویله تاسې دواړې تر اوسه پورې له اودس نه دی کړی ژر ژر کوئ چې د لمانځه وخت بیا تېرېږي. دواړو زر تر زره اودسونه وکړل او بیا په شین چمن کې ودرېدلې او د سهار لمنځونه یې ادا کړل. مور یې دواړو ته راغله او ویل نن سهار اذان خو ډېر خوندور او په زړه پورې و. دواړو یوې او بل ته سره وکتل او بیا په سترګو کې یوې او بل ته اشارې وکړې. وروسته دواړو پیغلو د قرآن مجید تلاوت وکړ. د ذکر او تلاوت څخه وروسته دواړې یوې او بلې خواته متوجه سولې. جمیلې بیا زلیخا ته وویل آینه راواخله او خپل ځان دې پکې وګوره چې د نړۍ ټول حسن ستا په څېره کې راجمع سوی دی او کنه. زلیخا وشرمېدل او بیا جمیلې ته په برګو سترګو وکتله. ستا د دې خبرې څخه څه مطلب دی؟ جمیلې یو ځل بیا موضوع بدله کړه او ویل بیګا درویش ویله چې حضرت شیخ محمد احمد ځوان او د لږ عمر خاوند دی او هغه لا تر اوسه پورې واده هم نه دی کړی. زلیخا ویل د حیرانتیا خبره ده چې په دومره کم عمر کې دومره نوم او شهرت. جمیلې بیا په شوخۍ سر وویل کیدای سي د هغه په نوم پیدا کولو او شهرت کې د هغه حسن او ښکلا هم شامله وي. بیا جمیلې په ټوکه زلیخا ته وویل د حضرت شیخ محمد احمد سره ستا چې یو تر بله لیدل او کتل هم نه دي سوي په خیالونو کې مینه او محبت ښکاروي. نو زلیخا ورپورته سوه چې هغه ټیل وهي خو هغې منډه کړه او وتښتېده. زلیخا جمیلې ته ویل آیا بیګانه یې درویش ځي او که پاته کیږي؟ جمیلې ځواب ورکړ هغه نن ځي او قاهرې ته د حضرت شیخ محمد احمد پیغام وړي. هلته په قاهره کې یو شخصیت اوسیږي چې حضرت علامه سید جمال الدین افغاني نومیږي. زلیخا ویل د دې درویش نوم څه دی؟ جمیلې ویل ته ولې د نامه پوښتنه یې کوې؟ زه څه پوهېږم چې نوم یې څه دی او که راته معلوم هم وای نو تا ته یې خو هېڅکله نه وایم خو دومره درته وایم چې ډېر بزرګ انسان دی. زلیخا یو دم وخندل کم بختي بزرګ داسې وي لکه د عثمان د غنه غوندې بزرګ خو لویه سپینه ژیره لوړه ونه او لویه امسا لري دا خو کوچنی هلک دی. جمیلې ویل درویش څه عادي انسان نه وي هغه ډېره لویه رتبه او درجه لري. ته په دې خبرو هسې ځان ګناهکاروي. ما بیګا واورېدله چې حضرت شیخ محمد احمد په خوب کې کومه پیغله لیدلې او د هماغې سره به نکاح کوي خو زما دا یقین دی چې دا به ته وې. په دې وخت کې نوکره راغله او هغوی دواړو ته یې وویل ځانونه چمتو کړئ چې کاروان روانیږي. دواړې سمدستي پورته سولې. لومړی د سهار ډوډۍ وخوړله او بیا یې خپل ځانونه سفر ته تیار کړل. دا ځای د نورې غاره څخه ډېر زیات لرې نه و بلکې هغوی اوس نږدې رسېدلي وه. د اسونو قچرو اوښانو او انسانانو کاروان جوړ او د نورې غار په لور یې سفر پیل کړ. درویش هم د حمدانه څخه رخصت واخیست او د قاهرې په لورې وخوځېدی. جمیله او زلیخا دواړه د یوه اوښ په کجاوه کې کښېنستې او د دښتې په لورې سفر پیل کړ. چکر وهل. د حمدان کاروان د نورې غار په لورې ورو ورو نږدې کېده او سفر مخ په ختمېدو و. هر چا غوښتله ژر تر ژره هلته ورسیږي او د حضرت شیخ محمد احمد زیارت او دیدار وکړي. تر دې پورې د هغوی شوق او احساس زیات سوی و چې غوښتله یې والوځي او هلته ځان ورسوي. یو ځلې زلیخا جمیلې ته ویل نه پوهېږم ساعت په ساعت مې د نورې غار په لورې زړه غواړي والوځم او هلته ورسېږم. جمیلې وخندله او ویله د دې لپاره چې خپل قسمت او بخت وازمویې ځکه چې حضرت شیخ محمد احمد بستا په امید ناست وي. زلیخا هغې ته ویل توبه وباسه هغه ولی والله او بزرګ دی د هغه په شان کې داسې خبرې بې ادبي ده. لږ د هر چا مرتبه او شان په نظر کې ساته او بیا خبرې ورپسې کوه. جمیلې سمدستي دواړه لاسونه غوږو ته پورته کړل او بیا یې توبه وکښله
دې دواړو په ټوله لاره کې یو د بلې سره همداسې ټوکې کولې چې ماښام سو او کاروان خپل هدف او مقصد ته ورسېدی. د نوري غار په شاوخوا کې یو لوی میدان د خیمو او تجرونو څخه ډک و چې هرې قبیلې ځان ته ځایونه جوړ کړي او د حضرت شیخ محمد احمد د زیارت او دیدار په امید یې شپې او ورځې تېرولې. په ورځو او هفتو چاته د زیارت او دیدن وخت نه پیدا کېدی، ځکه حضرت شیخ محمد احمد به درې ورځې وروسته د خلکو سره لیدله. د حضرت شیخ محمد احمد مریدان را ورسېدل او د کاروان لپاره یې په مناسب ځای کې خیمې ودرولې او بیا یې د اړتیاو پوښتنه وکړه چې څه شي ته خو اړتیا نه لري. حمدان د هغوی څخه مننه وکړه. بیا مریدان رخصت سوله او حمدان د خپل کاروان سره په همهغه ځای کې واړوله. څرنګه چې اوس شپه وه نو هغوی د ډوډۍ او لمانځه څخه وروسته آرام وکړ او ویده سوله. سبا چې کله د خپلو کارونو څخه حمدان وزګاره سو نو بهر میدان ته ولاړ. ګوري چې هرې خواته خیمې او تجیرونه ولاړ او د هرې قبیلې خلک پکې راټول سوي. د سوډان، د لر او بر، د بربر او د بغارا څخه زیات کسان راټول سوي. په ټوله کې د بغارا ښځې او نارینه ډیر درانده او باادبه خلک وه. د دوی کوچنۍ نجونې هم د خیمو څخه د باندې نه وتلې. د هغوی حسن او ښکلا او شایست په ټول قبیلو کې نوم او شهرت درلودی. د غره په لمن کې ډیرې خیمې او د لرګیو خونې وې چې هلته دکانونه او بازار و. هر شی په مناسبه بیه پیدا کېدی. حمدان د ډیرو قبیلو د مشرانو او شیوخو سره ولیدله او د هغوی څخه یې زیات معلومات لاسته راوړه. هغوی ورته وویله دلته هره ورځ ډیر کاروانونه راځي او بیرته رخصتیږي. کوم کاروان او قبیله چې نوی راسي د حضرت شیخ محمد احمد مریدان یعنی درویشان د هغوی څخه مکمل حالات معلوموي او د همدې معلوماتو په رڼا کې بیا حضرت شیخ محمد احمد د هغوی سره لیدل کوي. کوم کسان چې یو ځل د حضرت شیخ محمد احمد دیدار او دیدن وکړي بیا خپل بیعت ته حاضریږي. کوم کسان چې بیعت وکړي هغه ته مرید وایي او د هغه څخه په دې اقرار اخلي چې د الله جل جلاله توحید به مني، د محمدي صلی الله علیه وسلم سنتو پابندي به کوي، د هغه دعوت او تبلیغ به کوي. کله چې د جهاد حکم او امر وسی سمدستي به هغه ته چمتو کیږي. کوم کسان چې بیعت وکړي هغوی څو ورځې هلته پاتې کیږي، بیا یا خپل وطن ته رخصتیږي یا دا چې کومې سیمې ته د تبلیغ او دعوت لپاره استول کیږي. حمدان چې کله معلومات راټول کړل نو خپل دیرې ته راغی او ټول احوال او معلومات خپل میرمنې زلیخا او نورو ته وړاندې کړ. د حمدان کاروان چې د کوم غر په لمن کې اړولې وه هغه ډیر زیات شین او ښکلی وه. هرې خواته شنه بوټي، ګلان او شایسته ونې وې. د دې غره په سر د ګلانو ډیر شایسته ځایونه جوړ سوي وه چې حضرت شیخ محمد احمد به کله ناکله د هغې لیدو ته راتلی. پرته له اجازې هر چا نه سوه کولی هلته ولاړ سي. یوازې میرمنو او ښځو کولی سوله پرته له اجازې څخه هلته ولاړې سي او خپل څه وخت هلته په خوښۍ تیر کړي. حمدان د ښکار ډیر شوقي و، خو په دې شین غره کې د نرانو لپاره د ښکار اجازه نه وه، نو هغه به بلې خواته د ښکار لپاره وتی. د دې کاروان څو ورځې تیرې سولې خو د لیدلو نوبت یې نه و راغلی. هغوی ټول د خپل وار او نوبت په امید شپې او ورځې تېرولې. یو ځل یې زلیخا او جمیلې خپلو کې سره خبرې کولې او د غر د شینوالي او ښایست خبره یې راواچوله. زلیخا وویل ما اورېدلي چې پورته غر ډیر ښکلی او تک شین دی، ډول ډول ګلان او ښایسته بوټي پکښې دي، ډیر ښکلی طبیعي مناظر لري. جمیلې ویل کېدای سي حضرت شیخ محمد احمد به دا ځای د همدې لپاره غوره کړی وي چې هم د اوبو چینې لري او هم تک شین دی. زلیخا ویل یو ورځ به دې غره ته انشاءالله ورځو. خو جمیلې ورته ویل موږ به څوک هلته بوځي ځکه چې دلته د نارینهو لپاره د تللو اجازه نسته. زلیخا او جمیلې په خپلو کې سره دا خبره وکړه چې عایشې ته ووایي تر څو د حمدان څخه ورته اجازه واخلي او هغوی د غره سیل وکړي. د دې څخه وروسته زلیخا خپلې مور عایشې ته ورغله او د هغې په خوا کې کښېنستله. خپل شکل او صورت یې معصوم جوړ کړ. کله چې هغه متوجه سوه نو زلیخا ورته وویل مورجانې دا غر ډیر ښکلی او ښایسته دی، ډول ډول ګلان، بوټي او ونې پکښې دي، نو زموږ زړه غواړي چې د دې ځای سیل وکړو. مور یې ورته ویل تاسې خو لکه د نانځکو په شان نازکې او نیازولي یاستئ، غره ته به څرنګه پورته سئ؟ دې ته ستاسې په شان پیغلې پورته کېدلی نسي، ځئ خپل کارونه وکړئ. زلیخا بیا ورته زارۍ وکړې چې له پلاره څخه ورته اجازه واخلي. عایشې ورسره وعده وکړه چې زه به دې د پلاره څخه درته اجازه واخلمه. کله چې حمدان راغی نو عایشې هغه ته وویله زلیخا او جمیله غواړي د دې غره سیل وکړي، که ستا اجازه وي نو هغوی به یو ځل هلته د سیل لپاره ولاړې سي. حمدان ورته ویل په دې کې د اجازې څه اړتیا ده؟
هغوی هر وخت کولی سي چې هلته ولاړې سي، ځکه هلته نارینهو ته هسې هم د تللو اجازه نسته. بیا چې زلیخا د مور څخه پوښتنه وکړه چې پلار یې څه ویلي دي، مور یې ورته وویله تاسې تللی سئ. د دې کلماتو په اورېدلو زلیخا او جمیلې خپلې جامې بدلې کړې، په سرونو یې پوړنې واچوله، حجابونه یې واغوستله، ملاګانې یې وتړلې او په ملابندونو کې خنجرونه وټومبله. دواړه پیغلې له خپلې خیمې څخه ووتلې، لکه د هوسیو په شان په ټوپونو د غره په لمن کې مخ پورته روانې وې. کله چې غره ته برابرې سولې نو لاره ستوغه او نرۍ سوله، چې یوه لوري ته یې ګړنګونه او بلې خواته د غره ډبرې او لوی کمرونه وه. دواړو په ډیر شوق او ذوق سره مخ پورته روانې وې او ختلې، سره له دې چې ګرمي نه وه، خو بیا هم د مزل په سبب په هغوی د خولو څاڅکې را روان سوله. په غره کې یخ او نري باد، ګلان او تنکي بوټي ورو یوې او بلې خواته اړول چې همدا حالت یې د لیدلو او په زړه پورې و. هغوی چې د غره سر ته وختلې، ګوري چې د غره په سر د ګلانو منظم کوړکی دی چې په هغه کې ډول ګلان وجود لري چې هر یو یې د لیدلو وړ و. دواړې د هوسیو په شان د ګلانو په منځ کې ورګډې سولې او هرې خواته په ډیر شوق سره ګرځېدلې. زلیخا ګلان د بوټو څخه راشکوله او په خپل سر کې کښېښودله، چې دې کار د هغې حسن او ښکلا نور هم توپاني کړه. د لمر وړانګو د ګلانو او شنو بوټو ښکلی ځای نور هم زرین کړ. زلیخا د دې ځای په لیدلو بې اختیاره وویل ای لوی خدایه، دا څومره ښکلی او زړه راښکونکی ځای دې پیدا کړی دی چې د انسان زړه ورڅخه نه کیږي. د هر شي څخه یو ډول خوږ او ښکلی بوی پورته کیږي چې انسان پرې تازه او ژوندی کیږي. دا ټول ستا نعمتونه دي چې په انسانانو دي لورولي دي. جمیلې وویل غرونه د خدای جل جلاله د قدرت او ځواک خزانې وي، او دا غر خو په رښتیا چې د لوی خدای جل جلاله د پیدایښت او صنعت لویه نښانه ده. دواړو په خپلو کې سره په خبرو ټوکو او لوبو کې بوختې وې، او یو ګل یې راپرې کړ. غوښتله یې هغه هم په خپلو ویښتانو کې وټومبي چې یو نااشنا او خوږ اواز یې تر غوږو سو. تاسې ډېر ظلم وکړ چې یو ملګری مو له نورو څخه جدا کړ. دواړو چې مخامخ وکتله نو د هغوی څخه څو قدمه وړاندې یو ښکلی ځوان ولاړ و چې هغه هم د حسن او ښکلا نمونه و. دواړو د ګلانو پر ځای هغه ته کتل او بالکل د خپل شاوخوا څخه ناخبره سوې. د ځوان په غاړه سپینه چپنه چې تر شنګرو پورې رسېدلې وه، مخ لوري ته یې توره، په ملا بند کې خنجر او په لاس کې نیزه نیولې وه، ولاړ و. تنده یې پراخه، رخسارونه یې ګلابي، غاښونه یې د شیدو په شان تک سپین او د ښایست بېساري نمونه او مثال و. ځوان هغوی ته رانږدې او بیا یې ورته وویل تاسې دواړو پرده او نقاب نه دی راوړی؟ آیا د مسلمانانو پیغلو سره دا مناسبه ده چې داسې لوڅ مخ وګرځي؟ هغوی دواړه ډېرې وارخطا او شرمنده سولې، څرنګه چې په دې غره کې نارینهو ته د راتللو اجازه نه وه. ځکه هغوی په بندو خبرو کې وویل موږ خو ویله چې دلته نارینه نه راځي، ځکه مو حجابونه لرې کړه. ځوان ورته وویل که بیا دې لوري ته راتلی نو نقابونه او پردې له ځانه سره راوړئ چې د اړتیا په وخت کې هغه په مخ واچوئ. وروسته یې د زلیخا څخه وپوښتل تاسې څوک او له کومه ځای څخه راغلي یاستئ؟ زلیخا ورته ویله موږ د بغاره او د فرس د قبیلې څخه یو. بیا ځوان ورڅخه وپوښتله تاسې څه وخت نورې غار ته راغلي یاستئ او د پلار نوم مو څه دی؟ زلیخا د شرم او حیا څخه په ډکو سترګو هغه ته وکتل او بیا یې وویله څو ورځې کیږي چې د حضرت شیخ محمد احمد زیارت او دیدن ته راغلي یو. زما د پلار نوم محمدان دی چې د بغاره د سرداران له ډلې څخه دی. بیا ځوان ورڅخه وپوښتل ستاسې نوم څه دی؟ زلیخا وویل زما نوم زلیخا او زما د همزولي نوم جمیله ده. زلیخا زړه وکړ او د هغه څخه یې وپوښتل ستاسې نوم څه دی؟ ځوان وویل زما په نوم به څه وکړي، یو ورځ به خپله درته څرګند سي. څرنګه چې زلیخا د حسن او ښکلا شاپیرۍ وه نو د نوم نه ښودل یې د ځان سپکاوی وګاڼه او په غوسه یې هغه ته وویل داسې خو نه ده چې ستا نوم ډېر خراب او ته یې نسې ښودلی؟ ځوان وویل نوم بد نه وي. د دې څخه وروسته ځوان مخ وګرځاوه او بل لوري ته روان سو. د زلیخا په زړه کې یو نااشنا احساس او درد پیدا سو. هغه همداسې بېسده ودرېده او جمیلې ته هیڅ پام نه سو. جمیلې چې د حال ولیدی نو ور وړاندې سوه او تر لاس یې ونیوله. زلیخا یودم لکه د خوب څخه چې راپورته سي هغې ته په حیرانتیا سره یې وکتله او ډېره وشرمېدله. وروسته دواړه مخ په کښته روانې سولې. د زلیخا په زړه کې داسې یو درد او احساس پیدا سو چې ګړی په ګړی یې کله خوښي او کله د خفګان احساس کاوه. څهره یې وار په وار زیړه او سپیاره کېده. لږ ځنډ وروسته دواړه راکښته او خیمې ته ننوتلې. کله چې د عایشې سترګې پر زلیخا ولګېدلې نو پوښتنه یې وکړه لورې ولې داسې ستړې ستومانه زیړه او سپیاره ښکارې؟ څه خو به نه وي سوي؟ زلیخا چوپه وه خو جمیلې ویل غر ډېر لوړ او موږ چالاکه راکښته سو ځکه اوس زلیخا ستړې ښکاري.
د دې وخت څخه تر سبا پورې زلیخا همداسې چوپه او غلې وه او څه یې نه ویله. جمیلې ورباندې ټوکه وکړه چې ته خو په خپل حسن او ښکلا نازېد یې، خو یو ځوان ستا غرور او کبر در ختم کړ. هغه ستا څخه هم ډېر مغرور او کبرجن و چې خپل نوم یې هم درته ونه ښودی. ویرونکی ګړنګ. سبا بیا جمیلې زلیخا ته ویل راځه چې دواړه بیا د غره سیلو ته ولاړې سو. خو د زلیخا زړه نه و، هغه چوپه او غلې معلومېدله. جمیلې ته یې وویله نن مې زړه نه کېږي، ځان مې سست او طبیعت مې هم خراب غوندې ښکاري. جمیلې ویل څه خبره ده چې حالات دې بدل سوي دي؟ زما څخه ولې خبره پټوې؟ زه خو ستا مرسته کوونکی او خیر غوښتونکی یمه. داسې معلومیږي چې ستا په زړه ځوان خپل تاثیر او اغېز پرېښی دی. زلیخا په برګو سترګو ورته وکتل او بیا یې وویله ته په هره خبره کې شوخي او شیطاني کوې. زما د هغه سره څه دي چې اثر راباندې وکړي؟ یوه خبره سته چې مخکې ما یو خوب لیدلی و چې کله مې پرونی ځوان تر سترګو سو نو هغه خوب مې بیا رایاد سو. د دې ورځې څخه مخکې هغه خوب بالکل زما د ذهن څخه وتلی او هیڅ پام هم ورته نه و. جمیلې وویل زلیخا دا څه ډول خوب و چې د ځوان په لیدلو سره ستا حافظه را بیداره او مخکې خوب دې بیا را تازه سو؟ زلیخا وویل یوه شپه ما خوب لیده چې د یو کاروان سره په دشته او صحرا کې سفر کوم. کاروان څه وخت وروسته د یوه غره په لمن کې تم سو. په کاروان کې اوبه ختمې وې او ټول د تندې له لاسه په تنګ راغلي وه، خو زه تر ټولو زیاته تږې او ورخطا ومه. ما مې پلار ته وویل پلار جانه زما تنده ډېره زیاته ده، که اوبه پیدا نسي نو زه ژوندی نه پاته کېږم. پلار مې په دې خبره ډېر خواشینی سو او نور خلک د ځانه سره واخیستل او د اوبو په لټون پسې ووتی. زه د خیمې په خوله کې کښېناستلم تر څو هغوی اوبه راوړي. په دې وخت کې ډېره ګرمي او ګرم باد هم لګېده. هوا لږ لږ تېزېدله. ناڅاپه په دښته کې یو سپور راښکاره سو چې زموږ د خیمو په لوري را روان و. په دې وخت کې هوا تېزه سوله او سیلۍ راغله. سیلۍ ټولې خیمې وښورولې او داسې معلومېدله چې خیمې را چپه کېږي. هرې لوري ته ګرد او دوړې پورته سولې. ټول شان پکې پټ سوله. د خیمو څخه ښځې او ماشومان راووتله او هرې لوري ته چیغې نارې او سورې سوې. زه هم د خپلې خیمې څخه لرې وتښتېدم. سترګې مې د ګرد او دوړو له امله پټې کړې او چیغې مې وهلې. ډېر بد حالت و. په همدې وخت کې یو چا له لاسه ونیولمه او راته یې وویله زلیخا مه ویرېږه، ځان یې سمبال کړه. ما په ګرانه سترګې پرانیستلې ومې لیدله چې یو ښکلی او ښایسته ځوان ولاړ دی. ما خپلې سترګې په هغه ښخې کړې او زړه مې نه غوښتله چې د هغه څخه یې بلې خواته واړومه. هېڅ خواته مې پام نه و او همدته مې په رډو رډو کتله. بیا مې د هغه په سترګو کې سترګې واچولې او پوښتنه مې ورڅخه وکړه ته څوک یې؟ هغه راته وویل خپله به درته څرګنده سي چې زه څوک یم. په همدې وخت کې سخته سیلۍ بیا راغله او ما بې اختیاره چغې کړې. د دې چغې سره زه چا وښورولم چې سترګې مې پرانیستلې. نو مور مې ولاړه وه. ویې ویل زلیخا لورې تا لکه چې خطرناکه خوب ولیدی، کلمه ووایه. ما کلمه ولوستله او راپورته سومه. جمیلې وخندل او بیا یې وویله داسې معلومیږي چې پرونی ځوان د همهغه خوب د ځوان په شان و. زلیخا په شرمېدلي اواز ویل هوکې دا همهغه ځوان په څیر و. جمیلې ویل دې ځوان هم تا ته وویله چې تا ته به څرګنده سي. زلیخا ویل جمیلې د حیرانتیا خبره ده، زما دا خوب بالکل له یاده وتلی و، خو چې کله هغه ما ته وویله چې خپله به درته څرګند سي نو هغه ټول له یاده وتلی خوب ما ته را په یاد سو. او دا خبره هم د حیرانتیا وړ ده چې دا ځوان د هغه ځوان سره څومره نږدې او یو شانتي و. جمیلې په خندا او ټوکه وویله د حیرانتیا خبره خو دا ده چې تا نه هغه د خوب ځوان او نه پرونی ځوان خوښ کړ. زلیخا ځان ناګاره واچوي او ویې ویله زه په دې حیرانه یم چې ما څرنګه داسې سخت خوب له یاده ویستلی و. جمیلې په خندا وویل داسې معلومیږي چې ته هغه خوښ کړی. راځه چې بیا سیل ته ولاړې سو، کیدای سي هغه بیا را پیدا سي. دا ځل یې پتنګ کړه تر څو چې خپل نوم درته ونه وایي خوش یې نه کړې. جمیلې او زلیخا دواړو سره نورې څو ټوکې وکړلې او یو بل یې سره زوروله چې بهر د چا د قدمونو تر پاس وله. دواړه غلي سوې او چوپ کښېنستلې. عایشه خیمې ته راننوتله. بیا یې سمدستي وویله د الله جل جلاله شکر دی چې نن حمدان حضرت شیخ محمد احمد بللی او نن به ورسره ملاقات او لیدل وکړي. زلیخا او جمیلې ورڅخه وپوښتله هغه کله د حضرت شیخ محمد احمد لیدلو ته ځي؟ عایشې وویل بس اوس ځان چمتو کوي او ورځي. بیا عایشې زلیخا ته وویل لورې ته څرنګه داسې اندېښمنه ښکاري او چوپه یې؟ جمیلې ور ټوپ کړه او ویې ویل ترورې زه به یې علت درته ووایم. زلیخا ډېره ورخطا سو او هکه پکه او جمیلې ته یې په برګو سترګو وکتله. جمیلې ویل ترور جانې زلیخا چې پرون کوم سیل کړی و او هغه ښکلي ځایونه یې لیدلي اوس بیا غواړي هلته ولاړه سي، خو هغه خپله څه نسي ویلی ځکه چوپه ناسته ده. عایشې وویل دا خو څه خبره نه ده، تاسې هر وخت هلته تللی سي، ځی همدا اوس ولاړې سي او بیا ژر بیرته راسي چې پلار مو هم کیدای سي هغه وخت د حضرت شیخ محمد احمد د زیارت څخه بیرته راسي.
په دې خبره زلیخا ډېره خوشحاله او څېره یې وځلېده. نو جمیلې عایشې ترور ته وویله ودې لیدله چې څومره خوشحاله سوه او ټول خفګان یې ولاړی. بیا دواړو په خپلو کې سره ټوکې پیل کړې او یو بل یې ښه وځوروله. جمیلې وویل ما خو درته اجازه واخیستله نو خوږه او شیریني راکړه. زلیخا وویل هلته خرما پرتې دي هغه راواخله او څومره چې خورې هغه وخوره. جمیلې وویل دومره لوی کار او څو دانې خرما دا کله کېدای سي. بیا وروسته دواړو ځانونه برابر کړه، جامې یې واغوستلې، په ملابندونو کې خنجرونه وټومبله او د غر په لوري وخوځېدې. په همهغه لاره چې پرون تللې وې په همهغه لاره بیا د هوسیو په شان روانې سوې. هرې خواته ګلان، شنه بوټي او ښایسته ونې وې. هغوی په ډېر شوق او خوښۍ سره پورته ختلې. بالاخره هغوی د غره سر ته پورته سوې او د ګلانو په منځ کې ودرېدې. نن د پرون څخه هم ګلان ښکلي او ښایسته ښکارېدله. نري باد ګلان او بوټي ښوروله. د شبنم څاڅکې د ګلانو په پاڼو لکه د ملغلرو په شان ځلېدلې. دواړه د ګلانو په منځ کې د زرکو په شان ګرځېدې. نو زلیخا جمیلې ته وویله ما اورېدلې وه چې د حضرت شیخ محمد احمد زیارت کول ډېرې ورځې غواړي، خو زموږ پلار ته ډېر ژر نوبت ورغی او هغه یې ژر د لیدلو لپاره ومانه. زلیخا ویل زه به 2 ګلان راوش کوم، یو به تا ته در واچوم او بل به پټومه. ته به د لومړي پسې ځې او بیا به 2یم ګل چې ما پټ کړی هغه به پیدا کوې. زلیخا همداسې وکړله. 2 ګلان یې راوش کوله او بیا یې یو د جمیلې په لوري په زور سره وار کړ. کله چې هغې د ګل پسې منډه کړه زلیخا 2یم ګل د پښو لاندې پټ کړ. کله چې جمیله راغله نو زلیخا هم هغه ګل پټ سوی ځای ته په ځیر ځیر کتله. نو جمیله پوه سوه او ګل یې ژر پیدا کړ. بیا جمیلې دواړه ګلان واخیستله، یو یې لرې وغورځاوه. زلیخا د هغې پسې منډه کړه. هغه یې راواخیست او د بل ګل د پیدا کولو پسې سوه چې هر څومره یې ولټولو هغه یې پیدا نه کړ. بیا جمیلې خپل ګل راښکاره کړ. نو زلیخا ورته وویله داسې نه کېږي، زه به یې پټوم ته به یې پیدا کوې. ته خپل سترګې پټې کړه زه در څخه پټېږم، ته به مې پیدا کوې. جمیلې سترګې پټې کړې او زلیخا د ګلانو په یوه ګڼ ځای کې ځان پټ کړ. جمیلې د هغې پسې په پټو سترګو لاسونه تپول او ګرځېده. زلیخا ورو ورو شاته تلله چې د جمیلې څخه ځان پټ کړي، خو د دې څخه بالکل ناخبره وه چې هغه د غره په سر او هرې خواته کمرونه، ډبرې، غارونه او ګړنګونه دي. په ځوانۍ او کوچنوالي کې هیڅ شي ته هم د لوبو په وخت کې پام نه کیږي. نو زلیخا د جمیلې څخه د پټېدو لپاره همداسې په شا تلله چې یو سخت ګړنګ ته برابره سوله. په یوه ډبره یې پښه ولګېده چې شاته یې وکتله نو د یوه غټ او لوی ګړنګ په غاړه ولاړه او د لوېدلو په حال کې وه. سخته ورخطا او د خولې څخه یې نرۍ چغې ووتله. برېښنا ویشتونکې سترګې یې پټې او په بدن یې لړزه راغله. لاندې ګړنګ ته د غورځېدو په حال کې وه چې ناڅاپه د هغې لاس ونیول سو او غږ یې وکړ زلیخا ورخطا کېږه مه، ځان دې سنبال کړه، الله جل جلاله وساتلې. زلیخا سترګې نیم پرانیستلې او ویې ویل ای د رحمت فرښتې، خو کله یې چې پورته سترګې خلاصې کړې نو هغه پرونی ځوان یې ولیدی. نو وشرمېده او سترګې یې کښته کړې. ځوان هغه د ګړنګ د غاړې څخه لرې کړه او د ګلانو په منځ کې ودروله. زلیخا اوس هم لړزېده او لاسونه یې رپېدله. ځوان ورته ویله اوس بېغمه سه، نور خطر نسته، دلته منډې وهل او بې احتیاطي کول مرګ ته بلنه ورکول دي. د هغه خدای جل جلاله مننه او شکر وکړه چې له مرګ څخه یې وساتلې. داسې معلومیږي چې د مرګ هم پر تا رحم راغی. زلیخا خپلې سترګې راپورته کړې او ویې ویله د لوی خدای جل جلاله شکر دی چې ما ته یو ځل بیا ژوند راکړ او ستاسې څخه هم ډېره مننه کومه. ځوان ویل آیا ته په دې نه پوهېدې چې دلته لږ ناپامي څومره خطرناک حالت منځته راوړي؟ زلیخا ویل زه په دې ښه پوهېدلم، خو لوبې زه د هر شي څخه بې پروا کړې ومه. ځوان ویل ښه، تاسې لوبه کوله، نن هم داسې معلومیږي چې تاسې د څهرې پټوونکي نقابونه نه دي راوړي. نو هغوی وشرمېدلې او د خپل پوړنې په پلو یې خپل مخونه پټوله. ځوان ویل لکه چې دا ځای ستاسې ډېر خوښ سوی او د دې ځای ښکلا تاسې دې لور ته راکش کړي یاستئ. دواړو په یوه آواز ویل هوکې، خو تاسې څرنګه راپېښ سوئ؟ ځوان ویل زه هسې ناڅاپه دې خواته راغلم. زلیخا ویل کېدای سي الله تعالی تاسې زما د ساتلو لپاره استولي وي. هغه ویل خدای پاک ساتونکی، خدای پاک مړ کوونکی او خدای پاک حفاظت کوونکی دی. زلیخا سترګې ور پورته کړې او یو ځل بیا د پرون په شان ورڅخه وغوښتله چې خپل نوم ورته وښوي. ځوان ویل زما په نامه به څه وکړئ؟ زلیخا ویل آیا ته د حضرت شیخ محمد احمد په پوځ کې افسر او صاحب منصب یې؟ ځوان ویله زه چې هر څه یم یو ورځ به درته څرګنده سي. زلیخا ویل ولې تاسې خپل نوم موږ ته نه وایاست؟ ځوان ویل ورخطا ولې یاستئ، درته وبه یې وایمه. جمیلې ور ټوپ کړل او ځوان ته ویل ته عجیبه سړی یې، دې بېچاره ته خپل نوم نه ښیه، داسې معلومیږي چې ستا نوم خراب دی. بیا یې خوله کږه غوندې کړه. ځوان ویل نه، زما نوم بد نه دی، خو دا په نامه باندې څه کوي؟ جمیلې د شوخۍ څخه وویل دا به ستا د نامه وظیفه او ذکر کوي.
په زلیخا یخې اوبه راتوی سوې او د شرم څخه په مځکه ننوتله. ځوان وخندل او بیا یې وویل د انسان د نامه وظیفه او ذکر څوک نه کوي، یوازې د الله جل جلاله نوم او صفات دي چې د هغې ذکر کیدی سي. زلیخا جملې ته برګ برګ وکتله خو هغې وویل ما ته ولې برګ برګ ګورې؟ هغه ته وګوره چې خپل نوم هم درته نه وایي. وروسته ځوان وویل اوس ګرمي ده، تاسې دواړې خپلو خیمو ته ولاړې سئ. دواړې ژر ژر روانې او خپلو خیمو ته ورسېدلې. حضرت شیخ محمد احمد حمدان د زبیر او نور کسانو سره یو ځای غرمې ته نږدې د حضرت شیخ محمد احمد زیارت او ملاقات ته ورغلل. هغوی په دې ډېر خوشحاله وه چې د نورو څخه ژر ورته د لیدلو وخت ورکړل سو. نورو خلکو په دې باندې رشک خوړلو. عایشې او نورو میرمنو هم غوښتله چې د حضرت شیخ محمد احمد زیارت ته ورسي، خو حمدان وویله لومړی به موږ ولاړ سو، دویم ځلې به بیا تاسې هم راسره ولاړې سئ. د لویانو، کوچنیانو، پیغلو او پخو ښځو ټولو دا ډېره لوی ارزو او امید و چې یو ځل د شیخ محمد احمد زیارت وکړي او د هغه د حالاتو څخه ځان خبر کړي. په همدې خاطر عایشې د حمدان د راتلو انتظار کوه تر څو د حالاتو څخه ځان خبر کړي. حمدان تر نږدې مازدیګره پورې وځنډېدی، نو یوه ګړۍ په عایشې باندې سخته تېرېدله او خدای کوله. بالاخره مازدیګر حمدان را ورسېدی او د عایشې زړه په قلاره سو تر څو ژر تر ژره د حضرت شیخ محمد احمد د حالاتو څخه ځان خبر کړي. حمدان چې کله حضرت شیخ محمد احمد ته ورتللو نو د خپلې سیمې خاصې جامې واغوستې. چې کله را ورسېدی نو هغه یې لومړی بدلې کړي او بیا د خیمې څخه د باندې په غوړېدلې قالینه باندې کښېنستی. عایشه هم د هغه څنګ ته ورغله او پوښتنه یې وکړه آیا د حضرت شیخ محمد احمد سره مو لیدل وسوله؟ هغه څرنګه ارزوي او څرنګه مو بیا ومونده؟ قدرمن اوریدونکو، دا و د صحرا د زمري د داستان دوهمه برخه. ان شاء الله پات حالات به په راتلونکې درېیمه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.